هغه ټول په کار باندې اچو. د پکتیکا والي عبدالله مختار په داسې حال کې د لرې پرتو ولسوالیو لپاره د ښوونیز بهیر د غځولو پخلی کوي چې نن په دې ولایت کې د تعلیمي کال د پیل په موخه زنګ ووهل شو. نوموړي وویل ژمن یو چې ټولو سیمو ته د ښوونیز بهیر غځونه وکړو او هر چا ته د زده کړو د ترلاسه کولو په برخه کې له شته امکاناتو نه په استفادې زمینه برابره کړو. موږ خیالي بستونه اراده لرو چې اطرافي ولسوالیو ته وړمه میدا تر اوده واځي خوا ده په هغه خوا کې مکاتب موږ نه درلوده. اراده لرو چې دغه خیالي بستونه هغه ولسوالیو ته انتقال. بل لور ته بیا د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست تدریسي معاون عبدالقیوم فاروقي ډاډ وړاندې کړ چې دوی به په یوې داسې طرحې سره مخته لاړ شي چې په راتلونکي کې پر نړیوال معیار برابر زده کوونکي د ټولنې د خدمت په موخه وړاندې کړي. توقع مو دا ده چې دا شاګردانو ته متوجه سو داسې تربیه ورکړو یو ځل بیا یې چې په تېر 40 کاله کې ساری نه وي او په داسې وروځو چې انشاءالله په نړیوال معیاري لحاظ باندې موږ تاسې شاګردان دي. د یاد ولایت یو تن قومي مشر بیا وایي که د ټولنې راتلونکي ځوانان په تعلیم سره سمبال شي نو ډاډه یو چې په غوره شکل سره به د اسلام دین او د افغانستان خاورې ته داسې خدمت شوی وي چې موږ به د نړۍ سیال وګرځوي. مسلمانانو بچیان په علمي لحاظ په دیني لحاظ په عصري لحاظ مجهز شي دا به د موږ د تاسو د وطن او د اسلام او د قرآن اول درجه ساتنه وي. هیره دې نه وي چې د هیواد د نورو ولایتونو ترڅنګ نن ورځ په پکتیکا ولایت کې هم په داسې حال کې د نوي تعلیمي کال پیل وشو چې له 6م ټولګي څخه پورته د ښځینه زده کوونکو د ښوونځیو بندېدل غځول شوي دي.